دغه روزه وا جون جولای میاشت اړ په شکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شته صحابه وی چې یا رسول الله اته توري او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشت مرګري څومره یې و 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیه السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی پتا سو لا jihad فرض نه ده هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وک نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزي برید تاوي چې زه د پلاني شهید خزایم او زه د پلاني شهید خزایم کاش چنن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړه وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وې چې پلارم نشتا او تاسو زئی دواړه واوري که ګولې په سینه کې ونه خوړه او پملا کې و خوړه نو ما د خپل سینې فای نه دي دربخه زایبا او غشی ته بسینه نیس حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا سو کوي چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لاړ شي دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه دا مشر دی پاتې شي زبلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خوند وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی بواسطه دواړه په پرزول ورغلي دي او غیګ په غیګ دي نو دا کشر دی مشر ته په دی وګ کې وی چې لالا تا ته خپته ده چې را پرزول خو دې نش دغه چې ته لوی زوړو کې استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او قتل اړ او زپاتې شم نو زب تباش مشرورې په خپل ځان راو غورځولو حضور علی السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې تاسو دواړو نگهبان شي وړي وړي توري ور سره دي منډه تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوه دی مالی دله ادا جان صاحبان پالاره تیریږي هغه تو اوس خو خار جوړ دی لوی بازارونه دی او بنگله او زین دی او ماغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوه دی او کوم کوی کې بیا د ابو جهل دی لاشونه کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلان دی کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مرسیدو د ابو جهل لخرم را ورسه او جنگ شروع دروجه میاشت او صحابه اتیا اصل میله مظلم کړي دي روجه نیولې ده او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کس نیمه کړي ده نو نیمه یو خړلې ده او نیمه بل خړلې ده په دې رنگ روجم نیول او د بتکی او بیس کلی دي د ډندو ګرم نو روجم ده دار په شکال میاشتم دا او د عربو هغه ګرمیم دا پنا په خدای او جنگم شروع د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغه ورته چپ داغه نامه مال ول چپ الو یا بلا هغه ورته لوی بلا دا لوی بلا علاج مشته د دنیا تماشه وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچې ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لاړو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو سپو خړو کګی دړانو خړو نو مو نشانه ورکشه د ببرک تاسو خیال دې دي دغه ورځ چې یو سړی پکې بادشاہي چرچای دي لکه پاکستان کې وګور اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین دی اعلی صاحب صدر ایوب دی
اعلی صاحب صدر یحیی خان، اعلی صاحب بوټو صاحب، او هو هغه د غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ورسره اوچا به دی صاحب په د پاسه دا بل راغله، اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله، ضیاءالحق صاحب د اسلام را روان کړي دی، دغه دی راغی هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچي. تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي، غاوره کېږي به نه، ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې. نن د دې خلقو ګډای اسمان ته پتلوم ویني او سبا یې پر اکانټه کېدوم. هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې هغه خلق نام و نشان ورکشي. غاوره ځان ته ځان نه وي، دا نه وي چې زم څه شی ته هېڅ شی نه. لکه هغه ورځې عمر زوکي او خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی چې دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دی چې کوم خلقو ته د آخرت جایگیر نصیب شوی وي. صاحب جایگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جایگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جایگیر دومره چې سل کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی. صاحب حیثیت دا خلق ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار ته صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیر. ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي، دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرای او نوابوي چې درکړي دي، دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی. تا نرستو ستا د زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرځي او لړمانو د خامرانو په شکل کې پتا چکونه. وینه زه خو خیراتونه کوم او ډوډۍ ورکوم، ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ورکوم، دغه ډوډۍ دې ستا کپرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې ورکې کور دی وران شه دا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلکو باندې ورېږي وې دا مې زکات او پیختي وزپ په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط دی. مسکین او غریب به قبض کین او علا به زکات په دې زکات کې نو عرض میں دا و عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشه د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره. عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تپوس کوي چې دلته ابو جهل کوم ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنه زمونږ محبوب دومره تنگ دی پیرا په ولاړه و د هغې په د خپو کې ورننه وتو ورته له ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وې تاسو کې اما شمان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان. وې مشر کشر نه لري وې زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی. وې یریږئ نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان. نو اما شمان ورته وي چې یاره شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. اے ابو جہلا شریعت سشدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول. شریعت وہی چتا چه دا خدا یرا دی پڑھ کی پیداش دیتا شریعت. دانن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یریږي د دې پړه کې د خدای یاره نشته، د خدای خوف نشته. د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپه کی. نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک
بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کم کیږي لوی ظلم حکومت په تو پاوله حکومت پرېدا قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي قرآن غوندي قانون پروت ته او دوی د ژوند فیصله د پیرنګي قانون ته وړي لوی ظلم چې مونږ کم کوو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ چې امید او کم مولا دی او کمیا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجی دی خو چې ګړبړ پیښ شي چې ګورئ تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاڼه کې مشتا التبم یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قران فیصله تراشي چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راغله تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالسي کړې چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کوله خارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړم اسړی عثمان دا زمون خلق دا بنی آدم چا تقریر راته وکړو امولا دا یو ظلم کړو چا غمال روپای کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانه پکې بیا هم د تپریخي مالک زوس قاضي قضات و نو ما باول دا مولا وجلې ویل ولی مال دا دوانه مستانه کېږي ظالمه دای در سره زیاته کړي 14 سنې دا پر دیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلی چې ګنې دیب او چت پاسې دو لا دا زمونږ د ملک تاسو وایي چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلق د ژوند فیصله د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه رستو دي خلکو پسې مونږه قران وایو په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایي چې دا کلمات بلاندې قبر کې دي سړی ته څه فائدہ ورکړي د چا چې په ژوند د قران سره داخل که تاسو خیالو کې به روزه کې دا خلق د درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې شپو کې حافظانه ودرولي څوک په 20 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کم کلام حافظ په سیوا وره تاړه کې دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې د قران هم دا مطلب دی چې په تراو کې حافظ نه واور بس نور دې چې څه خوخه داغه کوا نه د شپې د قران واورېدو سار دي چا سره سوک سفیړه او بجای د جمعات د تانه تمنډ کړه د شپې قران په پتا گواہی چې بیګای زا اورېدل او مو سار خپل فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه د عزیزانو سوچو قوم د قوم تباہ دی او ملک د ملک تباہ دی حکومت ته ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د سلوخته کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قران قانون په ملک نه دی جاری کړي دا بدبخت قوم هغه حکومت پس بیا ارمان کوي هغه حکومت پس بیا افسوس کوي ضیاء الحق به سبالار شي مونږ بد پسیم جاړو چې آی هاي ډېر خسړیو زکه چې په لس کاله کې پاکستان کې قرآنی نظام نو راوسته نو د پسې به مونږ ارمان خدا یو ارمان وکاو یو ارمان کاغه د کپن کش کی صدر ته یاد چې سړیو مړې بچو شو د شپې به ورغه او قبر کې به ته کپن وست زوی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلار خدای راستي چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کپن مو وستو په
کونه کې به ورته موګیم ټکوال خلق ویل پلار خدای په جنت کې دا صد خنزیر بچی ته پاتې دی خو ور سره دا کار دا یو ارمان بکو چې خدای دې بلا نه خوا تیر شوی خو چې تیر نه خدای غي نه خو هغه خو او خدای غي نه خو هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونته پوهېږئ په خبره روجه هم نه ده نن سبا هم خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زر زری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا مور وی څه چل دی بچی پاکې نه پلیته خوا پاک مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته یعنې ګنده خوا وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته خوا دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چلی وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وای داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وای ابای مې لیوانی شوه په ترجمې باټینګ غواړي د دې وعدې څلوېښت کاله وشو چې هر حکومت راغلی دې وعده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په وعده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تیر کړ تر نن هغه خبره نشته کړې څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې کتا سو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړوم نو راشي په قبر می متیاز یو په خپل ژوندۍ کې به نه ګور دغه سې کو سډب بدر نه جوړي کله به خزو پسې منډي وهاي کله به جړاګانو پسې منډي وهاي کله به خنساګانو پسې منډي وهاي کله به منبرانو پسې کله به چا پسې منډي دا غلو جمعداران چې جوړېدل دا کونسلري دا د کمیټې دا د چواريانو جمعداران د پر تاسو سال جوړ کړي ځان تر خیالو په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سوري هغه غدا تاسو سال جوړ تاسو څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان دی عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کولای تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړو ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سمسام دا پاکه نه پلیته خوا دا ډاکټر راغی دا سې چلی په دې الکو کو چې او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي دی څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس
اوس بلا د ماشومانو مور ولا خرڅه دله بسل روپے ورکه کې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر دی خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبخته ابل اور دلته اړتال دی یو ماشوم دی 15 میاشت دستونه په لګېدلی الټای اسپیټال ته بوتره زمونږ اړتال دی مریضان نه ګور تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چرانه یو ژوندې پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې او دا ګردنونه مې ته وډاو کړی ستاس پړتال د پیسو د پاره ده تنخواه د پاره ده مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو سال جوړ کړي اے پټه پوړاند شي دې اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند ده دا خلک ویني نه چې دلته سالي ستارتال ته زما مریض ما ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا درکو هغه نه مال پورا 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترور تپوس کو د الک نه چې بچی دا پتا څه چلو ویل ولی ترور ویل دا تا چې وی چې پاکي نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو بیا چې کې پاکي نه پلیته خوا مورم چې کې پاکي نه پلیته خوا پاکي چې سبا ډاکټر راغی چې ورته کتلی خو بیا هغه چې وی ډاکټر چې ورته وکړه تاغم سرسام هغه یې رسلو نه 50 خېوي سلو نه 50 چې پرون مې 50 اغسته نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروړه هر یو چې راشي بل وخت دنه خو بل خو چې هغه راشي وخت دنه خو بل خو سل مې سغوختې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور بګوره یو تماشې به د ځان کوي دا تاسو دا شیخان اجیان صاحبان ګری مری پریخي دي په دې کار نه کی والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستی کا جنت راټینګ کوي موږ دا ګری دي دا ډیلی دي ډیله دینه د ولو واخه خدي واخه دا زمونږ ګری نه دا ډیلی دي ډیله یو طالب نه خان ته پوسو کوي طالب دا ستا ګیره خدا که زما د سپید علاقه خدا هغه الخان خدای راستی کا خبرم چې ستا د سپید علاقه خدا که زما ګیره ویل ولی ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیره ستا د سپید علاقه نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا د سپید علاقه ته خدا کداغه لکه ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کی چا ګیره پرېخه دا په دغه پتا مده جدا د ګیره مې پرېخه کنه جنت پدې کې نه ده چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې زغدا کنه چا چوک ته جمعې منزل راغې مصالح پوګرا چولې زغدا کنه دغه نه کېږي ماما روجرالا دیکھو وګورئ کم ځای کې چې اوسې گئی کم ځای کې التبدا سے نره نره ډوند لګے جیسے نہ چې مد په شربت روزه ماتو مد چار روزه به شربت نه ډوند بلګے د پېشمنی ترکاری سره روټای خورم اسنه چې سو پسپور روټای روزه وننيسي کياو سړی په نهار روزه ونیوا اټول کله او ټول کنده به الله په جهنم کې پیاچي تا په شربت روزه ما تکړه او تا ته پته و چې د پلاني کور کې شربت د ګوړیم نشتا یو خدا چې خبر نه کم ځای چې اوسېږي هلته بزان خبره هلته بزان خبره پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچی ته دغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکړه یا په کټ کې شربت یا دیچکې یا ګلاسونه څه پراته دي پکوړې میکوړې اغستې دي کنه زما دې په خدای قسمی چې یو قجوره دي چاله ورکو ورو جماعت دې ولا ورکو د یوې قجوره اجر به د احد د غر عمر استاد نه کوي پته لګي یوې قجوره نه خانان مانانی مازیګر کې
د دنیا نعمتونه په مزدار او جی نسیم نه دا زنتلا کی ټول روزه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځلس کسانو مانه تاسو کو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پیراشي جی ما ته تکلیف نه روزه بچیا ته ستل ده پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تاسو ویجی دا روزه فطرانه سمرا ده مالوالی ولک سیات می ټیک نه ده اندا سينه اپړی ته مې ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شي وبه مال چې صحت ټیک نه ده په واخ خزه هم پرې ده ځکه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خول پکاري ته د خزي حق نشه ادا کړې الله بس داسې شو چې روح ته سنډا عمر غټ یو ته چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خو دي او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ډیر دغه ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 50 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پښنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې کور روان کچ کور دی وران شي 50 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید دي چې دا سړی عمر لا جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده امري نو هغه د پاره بیا دادا چې د سرسای عمره پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی ته بیونی وو یا سب بدني بیمار دی دوه روزه سلور شپږ دا یو خوري روزه نه پسته بیا ونی سي کنه هغه د پاره کفاره کمزې کړه عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه دغه خلقو دا ابو جال ورته ویا ماشومان سے یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه د دنیا کې دا الله یره پړ کی پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربانه ول دي نو یره پکې د کم ځای ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزړه کې چې یو موضوع دوه ته گزار کړه ابو جال چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اند نه د داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستنه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه کوز راغورځي چې راغورځي تمام فوج اکبک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډر هغه په دې سینور تکې ناس وی واوس وی وجنه خود نه اهلو د لاس مړ شما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسکا د سر کتوله به می خلق راضی چې لګ سر می دې مړای سره غټ ښکاری گردن ته غوسکا فنار والسقر دا ابو جهل زوی اکرمه را منډه کې په یو ماشومي گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه وای لاس ور پورې ځوړاندې چې مازیګر کې ګوري چې داس چل دی دا د لاس تلخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یې وغورځو پیغمبر ورته دا دې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق را نش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چې لیول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا تیرا جمعہ باندې دروجه متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړی عزیزانو نن دو خبر ستاسو په مخ کې عرض کول دي
او دا دواړه خبره داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څلوې شرف زمونږ د لاسه مبني دي. په دنیا د خدای کې چې وګرځي د مذهب پرنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه څومره چې په پاکستان کې دي. او په پاکستان کې د مذهب پرنګ کې فتنو وجہ د حکومت نا اهلیت ده. ځکه چې نا اهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب. سلويخ کاله د پاکستان د حکومت نا اهلیت وجہ ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب پرنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څخه د پرون راته چا خبره کوله وې زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړ چې تراویح 8 دي او روزي 15 دي. ما نور څه خبرې نورم ډېر وکړې خو ما ته دغه دوه مې واورېد چې روزه د تراویح 8 دي او روزي 15. نو ما بس یو ورځ دوه پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې دا هغه انتها ته رسیدل. نو دی وجنا اوس یو لوی لانجا په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشل لو یو پوسټر چاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پس الحمد چاونه ویل مونږ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړی دا نه کیږي اته تراویح دي. دا لوی پوسټر چې اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق دي په لوی قهر چې د ملک اخته دی چې لکه تاسو وایي چې شل دی هغه دی اته تراویح دي حدیث ور سره لیکل آیات ور سره لیکل. زما عزیزانو عرض داو چې په دې یو مختصر غوندې دلیل وو. تراویح د دې بنیاد څه شی؟ د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت نرستو ورته 8 رکعات منځو بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورته د موطا روایت ته چې 40 رکعات منځو بیا را جمع کړ 6 رکعات ورته په څلورمه شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا راو نوتو ټول شپه همداسې تیر په سباله صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا ټول شپه په انتظار تیر کړه تاسو راو نوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کبهګه هم زراوته وي او تاسو تما تراویح کړه نو دا تراویح به پتا سو فرض شوه. د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم وي لکه سړی چې فرض مونږ پرې نو دا په سلورم شپه زمان نه راوته د دې وجه دا و چې دا تراویح پتا سو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې. خبر خلاص فرض او واجب خو تراویح نه دي سنت دي. په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د سلويختو رکعات
مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونږ کړي. علما وایي چې په روایتو کې تردد راشي. یو روایت کې اته دي، یو کې شل دي، یو کې سلويخ. دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده. توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارث څومره وکړي نو غاړه د خلاصي. توسع دې یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچته لیدلې تاسو ډېر خلک پوېږي کنه پوېږي خو ګوته نه غکی بلته کتري دا ګوته نه غوندي. اول خود دې چلز د کول پکار. دویمه خبره دا ده چې دا ګوته اوچتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې